وروستی سمستر اوما برخه انعکاس میډیا. بله ورځ په بڼ کې ناست وو. ستوري راته وویل سبا زموږ پوهنتون پیلیږي. د پوهنتون اخري کال څومره خوندور وي، خو زما هیڅ زړه نه کېږي چې پوهنتون ته لاړ شم. غږ یې ژړغونی شو، ویل د دې ټولنې ناسمو دودونو راڅخه ژوند واخیست. زده کړې یې راته رابدرنګې کړې، زما ارمانونه یې خاورې ایرې کړل. سترګې راپورته کړې، له اوښکو ډکې وې. رڼو اوښکو یې ګریوان ته لار وکړه. جیب ته مې لاس کړ، دستمال مې راوویست. د هغه لپې لپې روانې اوښکې مې پرې پاکې کړې. د ډاډ لپاره مې ورته وویل ستوریا ته ولې داسې خبرې کوي؟ الله جل جلاله مهربان دی، هر څه به سم شي، صبر ولره. شاید په ژوند کې دې د پسرلي ګلان بیا وغوړېږي او زرغون شي. صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. د صبر کوونکي الله جل جلاله مل وي. د تل په څېر یو ځل بیا د خپلو مړاو شوو ارمانونو د غوړېدا لپاره هڅې پیل کړه. مړاوې هیلې دې وغوړوه. زه پوهیږم چې ته ګیلمن یې، ستا په وچو شونډو او مړاوې ګل څېره کې د ګیلو او ارمانونو داستانونه پراته دي. زه یې ښه دقیق لوستی شم. د دې حالت څخه راووځه، پورته شه، ته یې کولی شي. د همت او زیاره سړی، ستا ارمانونه او هیلې تا ته انتظار کوي. څه شېبه غلی و ستوري، د چوپتیا لمنه ور ټوله کړه. ویل لاړ به شه، خو هغسې نه لکه څنګه مې چې د زده کړو پیل په ولولو سره کړی و. ما سره هم بله لار نه وه، یوازې د ملګري په توګه مې ورته نصیحت کاوه، ځکه هغه له ما څخه په زده کړو کې مخکې و. پر ځای د دې چې هغه ما ته لارښوونې کړې وای، ما هغه ته لارښوونې او نصیحتونه کول. ژوند روان و، د لمر وړانګو به کله دنیا روښانه کړه او کله به د خپلو زرینو وړانګو لمنه ور ټوله کړه او د شپې د تورې تیارو بلاو ته به یې نړۍ وسپارله. یو ورځ سهاره له کوره ووتم، پوهنتون ته په لار وم. ناڅاپه مې د یو چا غږ تر غوږو شو. شاته مې وکتل، یو ځوان مې تر خوا را روان و، سم مې ونه پېژاند. له ستړي مشو وروسته مې ترې وپوښتل کولی شم چې پوه شم د چا سره د خبرو کولو ویاړ لرم؟ ځوان وویل زه د ستوري ټولګیوال یم، تا سره مې ستوری زیات لیدلی، یو څو خبرې مې کولې. ومې ویل هو، ستوری له ما سره زیاته ناسته ولاړه کوي، ولې خیرت وه؟ ځوان وویل هو خیرت دی. پرون ورځ په ټولګي کې استاد یوه پوښتنه وکړه چې د خوشحاله ژوند راز په څه کې دی. موږ مختلف نظرونه ورکړل، خو استاد ته د قناعت وړ نه و. د ټولګي له اخره یو لاس اوچت شو، غوښتل یې نظر ورکړي. ټوله د هغه په خوا ور وکتل. هغه ستوری و. ستوري وویل استاد محترم، زه به یو نظر ورکړم. استاد په مهربانۍ وویل هو، اورې. ستوري وویل د خوشحال ژوند راز دا دی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند فیصلې او پرېکړې په کوچنیتوب کې ونه شي. راتلونکي وخت ته انتظار وویستل شي، تر څو هغه څوک چې د ګډ ژوند په اړه یې مشران فیصلې کوي د ښو او بدو توپیر وکولی شي. بیا یې که مشران پرېکړې وکړي، ستونزې به ونه زېږېږي، ځکه هغوی کولی شي چې د خپلو خبرو اظهار وکړي او د ګډ ژوند لپاره خپلو مشرانو ته خپل انتخاب ووایي. خو له بدبخته زموږ په ټولنه کې دې ناسم دود وده کړی چې په کوچنیتوب کې ماشومان د یو بل په نوم نومول کېږي. کوچنۍ نجلۍ چې د کوم هلک په نوم شي، تر څو چې د واده پړاو ته رسیږي، هغه هلک
له دنیا کډه کړې وي د هلک کورنۍ بیا دا اړیکه او خپلوۍ نه ماتوي او دا هڅه کوي چې د نجلۍ ډولۍ خپل کور ته راولي. که په کور کې د واده لپاره په عمر پوره څوک وي خو بخت یې بیداره ګنې بیا یې د کوچني هلک په نوم کوي. غټه پیغله د واړه کوچني په نوم شي. ژوند یې خراب شي د یو بل غوښتنې هغه ډول نشي پوره کولی کوم چې سیالان د یو بل غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له دې پرته یوه نړۍ ستونزې نورو هم زېږوي، یا خپله مرۍ خفه کوي او یا د دې فاني نړۍ په اور ځان سوځوي. د ستوري د نظر ورکولو سره د ټولګي فضا کلکو چکچکو ونیوله. د تشویق لپاره یې استاد له هم لاسونه پړقول. زموږ د استاد یو مهربانه او نیک چلنده انسان دی. د ژوند په اصلي راز پوهیږي، تل هڅه کوي هغه مسؤلیت چې ورسپارل شوی وي په ښه او بهتره توګه سرته ورسوي. په دې وخت کې په زړونو کې ځای پیدا کول ډېر ستونزمن دي، خو د استاد هغو زړونو ته هم لاره کړې ده چې د کاڼو په څېر سخت او کلک دي. زموږ د استاد راته ګران دی، لکه څنګه چې پرون ستوري ته ډاډ ورکړ داسې ټول زده کړیالانو ته ډاډ ورکړی دی. حقونه یې ور ادا کړي دي، د جرات خواږه یې ور لورولې دي او د پوهنتون چاپېریال یې ورته د ورورولۍ او صمیمانه اړیکو په فضا کې برابر کړی دی. ځوان وویل خبرې راڅخه اوږدې شوې، هیله ده راسره پتنګ شوی نه اوسې. د دې لپاره مې ودرولې چې ته هم ستوري زده کړو ته وهڅوه. زه چې په دې ورځو کې ګورم علاقه یې بیخي کمزورې شوې ده. الله جل جلاله مو کړه په دې اخره کې زده کړې پرې نږدې. ومې ویل ځوانه له نیک احساس دې منندو یم، ستوري زما او ستا په څېر ملګري لري. وړاندې له دې مې هم هڅولی دی او لا به یې وهڅوم او هېڅکله به د دې اجازه ورنه کړم چې زده کړې پرېږدي. له ځوان څخه مې خدای پاماني واخیسته، د پوهنتون په لور رهي شو. شپې ورځې تېرېدلې، ازموینې هم نږدې وې. زموږ د دوهم ټولګي اخرنۍ ازموینې وې او د ستوري د آخري کال د لومړي سمستر 100% ازموینې وې. ما خو د سمستر له پیله ورته لوستنه کړې وه، ځکه مې نتیجې ښې وې. د ستوري د ازموینو نتیجې هم یو څه ښې شوې وې. لوستنې ته یې هم مخه کړې وه. زموږ د دواړو ازموینې پای ته ورسېدې. څو ورځې وروسته نتیجې اعلان شوې. دواړه خوښ وو. زه په خپل مقام کې پاتې وم او د ستوري د 100% ازموینو نتیجې هم ښې وې. وروسته له دې مو په بڼ کې کېناستل، ښه په خوښیو کې نمانځل، ښه ټوکې ټکالې به مو کولې. یوه نیمه خوږه پیاله قهوه به مو هم په بڼ کې څښله. سرور ماما ډېره ښه قهوه جوړوله. موږ به ترې هره ورځ یوه وړه کچینکه قهوه څښله. را سره بلد شوی و. د وړې چینکې پر ځای به یې کله غټه قهوه هم راکوله، خو پیسې به یې د وړې قهوې اخیستې. د ځوانانو سره یې ځانګړې مینه درلوده، د هغو ځوانانو سره چې بڼ کې به یې لوستنه کوله. د نورو وزګارو او عباسیاتو کې ورګډ ځوانانو څخه یې رنځ وړه. یوه ورځ مو قهوه څښله چې د وریځو غړمبه سره د باران څاڅکي ځمکې ته راښکته شوه، خو څاڅکي دومره کمزوري وه چې په هوا کې به د قوت نه درلودلو له امله ختم شول. څه شېبه وروسته یو ځل بیا وریځې کلکې ورغاړې وتلې. اسمان وغورېد. د باران څاڅکي په تیزۍ سره راوورېدل. په مخونو او بدنونو د باران یخ څاڅکي ولګېدل. پیاله او چینکه مې له ځان سره واخیستل. د ونې د ډډې لاندې کېناسته. د خاورو نمجن بوی شو. ستوري ته مې پام شو، هماغسې باران ته ولاړ و. د باران له څاڅکو یو ډول خوند اخیسته. ورغږ مې کړ ستوریه له باران څخه راځه ناروغ به شي. زما د غږ سره زر جان راورسوه. د جیب اړین سامان یې راورسوه. بېرته د باران شیبو ته وروت. سپینې جامې ټولې لمدې خیشتې وې.
د باران څاڅکي د ونو په پاڼو په شړکا سره لګېدل. په چمنونو کې اوبه ډنډ شوې، راتلونکو څاڅکو به په ولاړو او ډنډ شویو اوبو کې پوکاڼې کولې. ستوري لاسونه ازاد کړل، د شاهین په څېرې ښې دورې په چمن کې ووهلې. خولې ته راغلي اوبه یې پوکړې، تور ویښتان یې په مخ راپرېوتل. د لاس په اوږدو ګوتو یې بېرته ویښتان پورته کړل، ما ته یې راوکتل او ویې ویل: دا باران څومره ښه لګي، ژوند شیندي، خو زیاتی هم کوي. هغه مخونه چې څوک یې د یو ځل ښکلولو ارمان کوي، د باران څاڅکي بې له اجازې بیا بیا ښکلوي. همداسې مو د ژوند شپې ورځې تېرېدلې. کله کله به ستوري راته شپېلۍ هم غږوله، ښه خوندوره به یې غږوله چې هر غږ به یې د ذهن وچې دښتې زرغونولې. ما د شپېلۍ د اورېدلو خوند اخیسته او ستوري به پرې د خپلې بایللې مینې یادونو ته اوبه ورکولې. د شپېلۍ غږول به داسې شو چې د بڼ مڼو به ورته نڅا کوله. د همدې مجلسونو په بهیر کې مو د ژوند بیړۍ پر مخ روانه وه چې د ستوري د آخري کال د لومړي سمستر اخرنۍ ازموینې راورسېدلې. زموږ د دریم ټولګي درسونه عادي روان وو. موږ خپل مسلک ته داخل شوو. د پوهنتون د درسونو ترڅنګ به مو د خپل مسلک اړوند د سیاست او حقوقو کتابونه لوستل، خو د لوستنې زیاته برخه مې د سیاسي علومو کتابونه وه. د ستوري د اخرنۍ ازموینې پای ته رسېدلې وې. دا ځل نو ډېر مخته راغلی و، ځکه خپلو زده کړو ته یو څه راګرځېدلی و او غوښتل یې چې د خپلو هیلو او ارمانونو په ویجاړو دیوالونو نوی تعمیر جوړ کړي. خورا زیات خوښ برېښېده. د رخصتۍ وروسته ستوري د خپل لیسانس زده کړو آخري سمستر پیل کړی و. زموږ 100% ازموینې روانې وې. د شپې تر ناوخته مې لوستنه وکړه. سهار له خوبه وختي پاڅېدم، لمونځ مې وکړ. له لمانځه وروسته مې بیا سترګې ورغلې وې چې مور مې له خوبه پاڅولم. د خونې له کړکۍ مې چې بهر وکتل، د لمر وړانګو دنیا روښانه کړې وه. ژر ژر مې جامې بدلې کړې، ځای مې برابر کړل، چای مې نیمه پیاله وڅښه او د پوهنتون په لور روان شوم. ناوخته و. رکشې ته مې لاس ونیو. د منځني مزل وروسته رکشې د سړک ښې غاړې ته ښکته کړم. زموږ پوهنتون د سړک کینې غاړې ته و. غوښتل مې چې د سړک څخه واوړم. حرکت مې وکړ. په ما ناوخته و. د ازموینې غم اخیستی و. په همدې سوچونې کوم چې د موټر د بریکونو کغاره مې تر غوږو شو. درز شو. سر را باندې وګرځېد. د سترګو له کونج څخه مې څو څاڅکي وینه په خړه ځمکه ولوېده. نور نه وم پوه شوی چې څه به تېر شوي، خو سبا همدا وخت له بېهوښۍ رابیدار شوم. په چپرکټ کې مې سترګې وغړولې. د روغتون په کوټه کې د ناروغانو په چپرکټ کې وم. د چپرکټ ترڅنګ چوکۍ باندې مې مور ناسته وه. پښو ته مې پلار او یو نرس ولاړ و. ما د ځان نه خوځولو هڅه وکړه. نه مې شو کولی چې پورته شم. په بدن کې مې دردونه حس کړل. له خولې مې بې اختیاره زګیرې ووتل. د درد سلیکې مې په ټول بدن کې خورې شوې. بیا مې د ځان خوځولو جرأت وکړ. نرس رامخته شو. جګېدلو ته یې پرېنښودم. د سر څخه مې سپینه ټوټه تاو وه. په لاس کې مې د سیروم پچکاري ټومبل شوې وه. د ناروغانو شین لباس مې پر تن و. پلار مې رانږدې شو. په مهربانه لهجه یې وویل: څنګه یې بچیه؟ د ځواب لپاره مې ورته د سترګو په بڼو اشاره ورکړه چې ښه یم. په ما کې چېرته د خبرو کولو توان پاتې و. بیا راته وویل: بچیه بلا وه، خو برکت یې نه و. موټر چلوونکي نشه کړې وه. په کوم محفل کې یې شراب څښلي وه. ستا د وهلو وروسته موټر چلوونکي هم بې هوشه شوی وه.
د کوم غټ چرواکي کسو پولیسو پر ځای د دې چې ونیسي هغه خوشي کړی و. له ښه بخته دا پیښه د پوهنتون مخ ته شوې وه. زده کړیالانو ژر روغتون ته را رسولی وي. موږ څو ساعته وروسته خبر شو همغو زده کړیالانو راته خبر راکړ چې ته تر روغتون را رسولی یې. په همدې خبرو کې د پلار سره بوخت وم چې مور مې زما د سره لاندې لاس کړ. لږ یې را نیغ کړم، د کیلې شربت ګیلاس یې راته ونیو، نیم مې وڅښه. ګرانو اورېدونکو، دا وه د وروستي سیمستر د ناول اومه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.